بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دغه زموږ پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. هغه بله پاڼه شینواری سپیکس چې ده هغه به اردو کې او هندي کې ورکې خبرې کوو. ښه راځو دې نه مخکې دوستانه ما هغه د لایو کې را شاملېږي. ګوره زه سرپرایز لایو راځم، تاسو ته مې ویلې نه چې کله به راځم، خو چې کله برابر شو ځای برابر شي موقع برابر شي بس دغسې سټینډ درته جوړ کړو او تاسو ته خپل نظر در سره شریک کړو. نو اوس د افغانستان لوبه د هغې په اړه دې نه مخکې چې ورسره خبرې وکړم، هغه څه ورته وایي په ټیک ټاک کې یو کس دی، هغه ملک صاحب وایي زروالي خانه څه عجیبه عجیبه نظامونه راوځي، خدای دې خیر کې چې اخیري ورځې دي که څه. نو زیمبابوې هم استرالیا ته په استرالیا کې ماتې ورکړه. 140 رنزې استرالیا کړې وې او هغې کې 4 نوي ډیوډ وارنر کړې وې. نو د زیمبابوې مینوالو ته د مبارکي، زموږ تره زامن دي، موږ پې خوشحاله کېږو. زموږ ډېرې زیاتې لوبې هم دوی سره یي، تل مو ورسره لوبې روانې، نو ښه دی چې ویې ګټله. راځو د افغانستان لوبې په اړه سره نن یو څه خبرې کوم. پس د دې نه بیا در سره د پاکستان او هندوستان چې سبا لوبه ده، تقریبا یو 12 ساعته وروسته لوبه ده. نو اول راځو د افغانستان. ګوره دا ټیم سلیکشن چې دی که نه دا داسې نه و زما په نظر. ګوره ما خو چې کوم دغه لوبډله اعلان کړې وه هغې کې سمی شینواری هم نه و، هغې کې کریم جنت هم نه و. نو اول خو ګوره چې ته راځې اوس موږ چاپسې نیوکه کوو، بس بیا یې دغه راپورته شي چمچې وای شو نفرت پالو، بیا نیوکې ته خلک پرېږدي نه، بیا راټوپ کوئ کنځلې دغه کوئ. هغې په ځای لږ د حق سره ودرېږئ او حق غوښتلو سره ودرېږئ چې د چا حق یې هغه به یې ټیم کي، داسې نه چې چا واسطه یې هغه دې ټیم کي. اوس کریم جنت صاحب ته چې نه بالینګ ورکوي نه بیټینګ ورکوي، نو بیا څه ضرورت دی چې په ټیم کې لوبوي؟ اول خو دا پوښتنه باید د کپتان نه وشي که نه، ځکه 11 دی خوښوي. نو زما په نظر باندې هیڅ ضرورت یې بیا نه و چې ته یې ټیم کې لوبوي، مګر که ته یې لوبوي نو بیا ورته خامخا بیټینګ بالینګ دا شیونه باید ورکړي چې معلومات وشي. او یا خو یې کیدی شي دغه دپاره ساتلی پاکستان سره چې لوبه پاتې ده هغې کې تېر ځله لوبه کې لالا ریټایر شو، دې ځله کیدی شي کریم جنت چې دی هغه ریټایر شي. په دغه سرکاسټک دغه دی بد یې وانه خلئ. تاسې خو داسې سینسټیو خلک دي زموږ افغانان، پوه شي چې خندا خوشحالي خو نه، بس همیشه تیار ناست دي چې بس په تیشي باندې غوبل جوړ کړي او جنجال وکړي. نو زما په نظر باندې بل ما ته څه ښکاري نه، ښه به دا وایي چې دی نه وایي، هغه خو ما اعلان کړی الریډي. بل سمیع الله شینواری صاحب ګوره هغه 15 کالو نه پورته دی، تقریبا شاید دی په دې دغه پخواني بیچ کې ځوان کسي، تقریبا د ده عمر به وي یو چې خدای منه غلطه 41-42 کاله به وي. نو 15 نه چې څوک پورته شي دا نظر یې چې هغسې صحیح کار نه کوي. ریفلیکسز محمد نبي هم همداسې تاسو ته معلومات کېږي، ګوره اکثره گیمونو کې LBW شي، بولډ شي، آوټ شي، نو دا شی کېږي. خو دا د کپتان صاحب د محمد نبي په خوښه باندې راغوښتل شوی و ټیم ته او هغوی ورله ورکړی و. نو تاسې پوه شئ محمد نبي صاحب پوه شئ هغه به بیا جواب ورکړي. بل چې څوک ته لوبی زما په نظر نن لوبه کې مونږه ډېرې کمې رنزې وکړې، 106 چې دي کم از کم نن د 215-220 رنزو دغه کوم وخت کې چې رحمان الله ګربز په 80 رنزو و، دې وخت کې باید ابراهیم زادران سټرایک اخیستی وای. نو زما د ابراهیم زادران نه هیله ده چې لږ سمارټ لوبه کوه، همدا چې کومه طریقې سره وای ډېر ښایسته وکټ تیسار کړي، مګر چې 80 رنزې رحمان الله ګربز کړي هغه باید په قرار روان وای چې سینچري سلي ځای والی وای، تا سټرایک اخیستی وای. نو دغسې به دا زموږ تقریبا داسې وایي چې ټیم مونږ ښه په کلار 200 نه پورته کولې، مګر هغه دا غلطي وکړه، رحمان الله ګربز سټرایک ایسته آوټ شو. هغې وروسته محمد نبي راووت، همدغه تاسې باقي حالات وکته، نجیب الله زادران هم رن آوټ شو. نو مطلب افغانستان که 15-20 رنزې زیاتې کړې وای هغه ویننګ ټارګټ وي. که تاسې زما ویډیوګانې وګورئ ما تاسې ته ویلي چې دلته وکټ باندې 180-115 هغه سکور دی چې په دې باندې به ته ډېره زیاته خواري کوي، ښه فیلډینګ به کوي، کیچونه به نیسې. ګوره کریم جنت چې و کیچ ډراپ که دا خو پکې راځي، کرکټ دی نو
همداسې سمیع الله شینواري هم ډراپ کړ نو خدای پاک کاسې هغه بدنامۍ څېره ګنټۍ دوی ته غاړې کې ور واچوله یا څېره نو تاسې هغې ته زما ویډیوګانو ته که ورشئ 115 اتیا باندې به کیچونه نیسي ښه فیلډینګ به کوئ ښه سمارټ بالینګ به کوئ نو زموږ بالرانو نه سمارټ بالینګ وکړه او نه زموږ فیلډینګ سي بل نوین الحق صاحب کوم ګوره چې 10 وکټ هم والي او 8 وکټ هم والي که نه چې دی خپل بالینګ امپروو نه کړي که نه ما ته بالر نه ښکاري دی باید سپیډ زیات کړي ځوان دی د الله ولي څه در باندې شوي 140 نه سپیډ پورته کا یارکر پیدا کا خش باونسر پیدا کا دا یو تیشه شو یو کټر دا خو ګلبدین غوندې کار دی بس وروره په کټرو به دا اوس دا به کله بیا ټیم نه وځي نو ده په ځای نور احمد لکنوال ما ټیم کې اچولی هغه به ښه که دا شی شوی کېدای شي د افغانستان ریزلټ دغه اوس خو هغه لوبه مونږ بایلو ده چې کومه زما په نظر باندې اسانه ترینه لوبه وه ځکه سریلانکا مونږ مخکې والې وه او یو ځل بیا هم مونږ والی شوه چې مونږ دا لوبه بایلوله دې نه وروسته پاکستان اینډ هندوستان دا دواړه هغه ټف ټیمونه دي چې چا به چې افغانستان ټیم فاینل ته وځي زما په نظر ما خو تاسو ته مخکې ویلو چې که وځي د هغوی استعداد مونږ نه ډېر ښه دی مونږ باید ډبل کوشش وکړو نفرت پالو خبره باندې پوه شوې که نه دې نه مخکې چې بې ځایه دغه ولیکې نو او ډبل کوشش باید وکړي دغه شی مهم دی او هغه شی چې دی اوس مونږ ته نور هم ټف سو دواړه لوبې باید وګټو که ونه ګټو نو بیا باید سبا لوبه چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وشي دې کې به معلومات وشي هر څوک چې وګټي موست لایکلی دې کې به یو ټیم فاینل کړي او که مثلا پاکستان وګټي بیا پاکستان دوه نورې لوبې هم وګټي درې واړه لوبې وګټي افغانستان راپاڅي هندوستان مات کړي او هندوستان راپاڅي سریلانکا ماته کړي بیا به خبره د رن ریټي دغسې بیا په یو باندې ټول ټای شي دغه سلسله به کېږي باقي افغانستان ټیم خوارانه ورته پکار دی ایشیا کپ کې زما په نظر وسیم ښه پرفارمنس وکړه بنگلادیش هغه د کور ته ولاړی زموږ ټیم هلته دی نو دې په ځای چې په زول کنځلې ورته کوئ ستاسې هېڅ حق نشته چې لوبغاړو ته کنځلې وکړئ ته څوک یې پوه شوې یو عام سړی تا ته راځي خوشحالي درکوي لوبه کوي مې ګوره که نه چې نه پوهېږي زوري ده چې ته راشي کرکټ ته کښېنې او هسې زه ورته ډېر سخت خوشحاله کېږم ولې هېڅ ته خوشحاله کېږي چې په یو شي پوهېږي نه ولې خوشحاله کېږي او خفه کېږي بیا ستا دا خفګان دی چې راپاڅېږي لوبغاړي یا چا ته کنځلې وکړې ته لږ دې موبایل ته وګوره دا موبایل داسې نیولی چې کنځلې کوې ته چا ته کوې تا ته شکل د چا ښکاري دا خپل شکل درته ښکاري نو ځان ته کنځلې کوې خوار شي نو لوبغاړو ته کنځلې مه کوئ هېڅوک هم د چا دا حق نشته څوک یې چې کوي هغه افغان نه دی هغه سره انسان نه دی خپل کار دی کوي او د منافق غټه نښه همدا ده چې کنځلې به کوي پوه شوې نو الله پاک دې وساتي الله یې تاسو ته هم هدایت درکړي لوبغاړو اوس هم ښه لوبه کړې زما په نظر دغه ته راوند ته راوتلي اوس 2 ګیمه دي پاکستان او هندوستان دې کې چې هر یو ټیم موږ بیټ کړ موږ دپاره کار وسو نو ګورو به انشاءالله په هغې بیا بله خبره بل وخت کوو اوس راځو د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبې ګوره راوند 1 خو وشو هغه هاردیک پانډیا 1 مین شو وه او دغه چې وه د روهت شرما سمارټ کیپټنسي وه چې راویندرا جدیجا یې پروموټ که او هغه ایسار شو پاکستان د دې په نسبت غلطي دا وکړه چې دواړه سپینران یې یو ځای روان کړي وو او هغې سره جدیجا او دغه هیلمټ ویسته ګرمي وه هغه ګرمي چې دا ګوره هیلمټ کې ګرمي ستا دغه لکه خولې در باندې راماتې کېږي هغه چې ختم شي نو هغه لکه یو ازادي غوندې ورته په لاس ورغله ریلیکس وو او پارټنرشپ یې ویوړ همدغه شي پاکستان نه گیم ویوړ دې ځل ته راویندرا جدیجا چې دی هغه خو آوټ سو پاکستان طرف نه شاهنواز دهاني آوټ دی نو زما په نظر باندې د پاکستان ټیم چې دی نور ښه بهترین ټیم دی رضوان بابر اعظم خبرې نشته انشاءالله سبا او بابر اعظم چلیږي هیله ده پوه شو زه خو غواړم چې سکور وکړي ډېر خوند کوي دغه بیټینګ 1 ډاون شبه دی که بابر اعظم زر آوټ شو که چېرته دوی پارټنرشپ وه تا وره پورې وچلېده دواړو نو بیا د سی ریګولر راشي خو که زر آوټ شو نو زما په نظر 1 ډاون دی شاداب را واچوي شاداب چې دی هغه به ورته لږ کویک سکور وکړي 15 بالونو باندې 40 رنزې به ورته وکړي 15 شو کې هغه پاکستان دپاره بونس رنزونه دي بیا همداسې فخر زمان او بیا ورپسې دغه حیدر علي به د آصف علي په ځای به حیدر علي ښیي دا دوی خوښه ده کېدای شي آصف علي سبا مار د 250 مو وایي مګر زما په نظر یو 40 لوبې کړي دي د هغه 41 های سکور دی اوسه پورې یو 15 نه د والي یو سره 3 سټرایک ریټ سره لوبېږي نو آصف علي چې دی ډېر خوش قسمته دی چې پاکستان ټیم کې لوبېږي نو که سبا موقع ورته ورکړل شوه سبا باید دی سکور وکړي همداسې خوشدل افتخار دا ټول خلک چې دي درز غوبل والا خلک دي ښه د
شاټونه دی وهي. محمد نواز صاحب بالینګ یو شی دی چې دغه د چې کوم انجرډ شوی دی دا اوس شاهنواز دهانی د په ځای خدای ته وګورئ حسن علي رانولی دا ګوره د پاکستان کریم جنت دی. نو ښه به دای چې تاسې دغه راولئ د محمد حسنین ینګ دی 155 ته پیس رسئ او هر څوک چې اول ځل انډیا خلاف لوبه کوي هغه هندوستان خراب کړی دی. نو ښه به دی چې پاکستان حسنین راولي زما په نظر باندې. باقي هندوستان به کوشش کوي او د هندوستان دپاره به ښه دی چې ریشب پنټ اوپننګ ته واچي کې ایل راول لري کی ریشب پنټ اوپننګ ته کې ون ډاون هغه کولی. نمبر 4 چې دی سوریا کمار یادو. نمبر 5 دغه هاردیک پانډیا. نمبر 6 دغه هغه کېدای شي دوی ډیپک هوډا واچي. نمبر 7 کارتیک به ضرورت نه کارتیک په ځای چې دغه ولوبي کارتیک به دومره خاص دغه نه اکثر پټیل لوبي بیا 8 هم دسه چاهال او نور. نو دغه د هندوستان خو ریشب پنټ چې دی دا به د هندوستان دپاره ښیي ځکه یو ایکسایټینګ ټیلنټ دی. د دوی دا ټاپ اورډر چې ډېر سلو لګي نو چې ریشب پنټ راشي کېدای شي 15 بالونو باندې ډېر 40 رنزې ریشب پنټ وکړي دا به کویک سټارټ ورکړي. دې سره به روهت شرما ته هم ټایم میلاو شي لږ به ریلیکس شي او سکور به وکړي. ډېر وخت وشو تقریبا 15 گیمونو کې شاید یو 15 میوالي نور روهت شرما هم سکور نه دی کړی. ویرات کوهلی خو یو څه فارم کې راغلی دی او پاکستان خلاف ډېر بهترین ریکارډ دی. معلومات پیو شي سبا د نسیم شاه ان سوینګ اوټ سوینګ ما ته خو ډېر خوند راکوي نسیم شاه بالینګ ځکه 145 سپیډ دی او هم ورسره ان او اوټ سوینګ کوي. نو دا بیټسمینانو دپاره لوبول چې دی اسان کار نه دی. بل به ښه کار دی چې پاکستان سبا نه خوشدل شاه باندې یو اور دوه کې اټیک کې. نو دا به پاکستان دپاره ځکه چې یو اور دوه به وځي لکه تیر دغه غوندې مشکلات به جوړ نه شي. او یو بل شی رن ریټ ته باید اوور ریټ ته پام وشي. اوور ریټ ځکه مهم دی چې تیر ځل پاکستان په 18 اوور کې یو فیلډر یې را دننه که نو دې په ځای چې 15 فیلډران د باندې 4 فیلډران د باندې شو نو دا هم د پاکستان دپاره غټ تاوان و. نو دغه شیونو ته باید پام وشي. سبا گیم کې نور پاکستان ښه پریکټس کړی دی. اول گیم کې چې دوی ته معلومات شو چې موږ دا گیم چې دی تر اخره پورې باید کیری کو 90 باندې 3 اوټ هم د 15 شپږ ټول راغون شو. دې ځل ته رضوان چې دی 10 اوور پورې باید گیم زما په نظر که دوانو پارټنرشپ 8 پورې ورساو پاکستان دپاره ښه موقع ده چې ښه فری اول بیټینګ یې راځي 200 رنزې وکړي. که نه نو رضوان چې دی 10 اوور نه وروسته باید رضوان چې دی سټرایک اخیستل شروع کړي لږ کویک رنزونه وکړي ځکه هېڅ ضرورت نشته چې دی مثلا ناټ آوټ پاتې شي او پاکستان سره هلته آصف علي همداسې پاتې شي دغه در سره خوشدل همداسې پاتې شي شاداب نواز دا خلک همداسې پاتې شي. نو هغې په ځای ښه دی چې دی په وخت سټرایک واخلي او هغه رنزونه ځکه دا خلک چې پاتې کېږي دا یو قسم سکور دی. دا سکور همداسې چټي پاتې کېږي دا باید پاکستان وکړي. مطلب باندې زما پوه شو اوس مثلا چې دا بیټسمینان راونه وځي 15 رنزې شوټ کېږي هغه 15 رنزې چې دی چې دوی راوځي ورته وکړي دغه ویننګ سکوري. نو زما په نظر پاکستان دغه خلاف هم ښه لوبه وکړه. هانګکانګ خلاف پوره پریکټس یې وشو د خوشدل شاه وشو او هیله ده چې سبا خوشدل شاه ښه بیټینګ وکړي. پښتانه خو چې دی زموږ ہماری جان ہے محمد رضوان فخر زمان خوشدل شاه دوی نه زما هیله ده چې سکور وکړي او افتخار هم. نو ګورو به انشاءالله زما په نظر پاکستان به سبا ګټي ځکه زما بیخي لکه د کرکټینګ نالج چې څونه ما دوانه ټیمونه سټډي کړي دغه کړي زما په نظر باندې بیخي باید پاکستان چې دی دا سبا ګیمونه بیلي هېڅ دغه نه ښکاري. لیټس سی پریشري چې څوک پریشر څنګه هینډل کوي څوک چې سی هینډل کړي هماغه ګټي. خو موږ به پاکستان سره ځو اول ټیم زموږ دې دپاره ستا دپاره افغانستان نه دی پوه شوې. موږ د احمدشاه بابا د افغانستان افغانان یو ښه موږ هغه تاریخي خلک یو مونږ بې ځایه چاته نه کنځلې کوو نه دښمنیانې کوو. ستا دپاره یې نه یو افغانستان زموږ وطن دی زما خپل ټیم دی. نو ځکه زما اول ټیم افغانستان دی همیشه. دویم ټیم چې دی زما فیورټ پاکستان دی. ډېر پښتانه پکې دي او ما ته خوند راکوي چې لوبه یې ګورم. نو انشاءالله د پاکستان د بریا په هیله سی چې سبا به شی کېږي. ډېر نفرت پاله به تیار ناست دي مګر نسیم شاه حارث رؤوف پوه شوې دا خلک به بالینګ کوي نو بیا به معلومات کېږي. گیم د کرکټ به د کرکټ غوندې انجوای کوو ښه. دا مخالفت دی دا دښمني نه ده. څوک به یې ګټو څوک به یې بیلي هغسې به انجوای کوو. بې ځایه فضول دغه مه کوئ
او اوس هم تاسې نه یو جهان مننه. ډېر خلک دا شیر کوئ، لایک کوئ، دا ګوره کامنټس تاسې هر څه نه یو جهان مننه. زه راځم همدغسې سرپرایز راشم درته لایف، بس دونه دې شي نو په کیسه کې نه یو، ځکه دا داسې چې خپل نظر زه تاسې سره شریک کوم. تاسې سره زما یو مینه محبت دی، غواړم چې د خپلو پښتنو ته تاسې کرکټ ډېر سخت شوقیان یاستئ. ډېر خلک ما ته میسنجر کې داسې ښایسته میسیجونه کوي پوه شوې، نو ستاسې د خاطره ولا به زه وخت وباسم چې موقع نه وي، چې ځای نه وي برابر یې کړم چې سره خپل نظر شریک کړم. خدای دې وکړي چې سبا پاکستان وګټي او الله پاک چې دی دا ګوره رب العالمین دی، دا د ټول کائنات رب دی. هر څوک چې خواري کوي، هر څوک چې ټیکنیکل خلوبه کوي، هر څوک چې کیچونه نیسي، هر څوک چې ښه فیلډینګ کوي او هر څوک چې ښه پریشر هینډل کړي هماغه به یې ګټي. زما په نظر پاکستان ښه ټیم دی. لیټس سی پاکستان به سبا ګټي. په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.